حجاب په اړه معلومات. حجاب عربي لفظ دی چې پرده او پوښ ته وایي. حجاب کول د یو مسلمانه ښځې فریضه ده. حجاب هغه پرده ده چې زنا، فحاشي، ناوړه افعالو د تمایل دیوال رنګوي. دا حجاب په طبیعي ډول سره لوی څښتن جل جلاله ډېرو شیانو ته ورکړی دی، خو زه یوازې تر یو څو بېلګو اکتفا کوم. کیله چې یوه ښکلې میوه ده، پر خپل بدن باندې حجاب یعنې پوښ لري. که د کیلې حجاب لرې شي نو د دې ښکلې میوې رنګ، خوند، ارزښت او اصیلت تر پوښتنې لاندې راځي او بدلون مومي. د کیلې په شان په زرهاوو میوې او سبزیجات شتون لري چې حجاب لري او د ناحجاب په صورت کې هر څه له منځه ځي. ښځه هم په اسلام کې د یوې مرغلرې په شان ده، نو د دې پر ځای چې د ښځې عفت، ارزښت او حیثیت ته زیان ورسیږي، نو الله جل جلاله ورته د حجاب امر کړی دی. او بې پردګي په اسلام کې حرامه ده چې بدې پایلې لري. حجاب د ښځې لپاره د حیا جامه ده. دا د ښځې لپاره د ویاړ او عزت سمبول دی. د ښځې بې پردې کول په ټولنه کې د هر قسم فساد، زنا، حیاشي ښه وسیله ده. د نارینهو ګمراه کولو ته ښه مناسبه لاره ده، خو مسلمان امت باید په دې ونه غولیږي او بې لارې نه شي. دا ځکه چې مسلمانې مېرمنې په دې لاره کې خپل مرګ مني او بې حجابي نه قبلوي او خپل مرګ شهادت بولي. د حجاب حکم لومړی نارینهو او بیا ښځو ته شوی دی. نو هر مسلم بچی باید د حجاب مراعات کړي، که نر دی او که ښځه، ځکه چې حجاب ایمان دی او ایمان جنت دی.